اتمه برخه المومن الرشید چینل وړاندې کړي او وضاحت چینل پښتو ته ژباړلې ده. إنه لكم عدو مبين. 1 billion of us own a smartphone. 1 میلیارډ ګرځنده موبایلونه لرو او پوهیږو چې څومره ورسره انسانان روږدي کیږي. د ګوګل شرکت یو پخوانی کارکوونکی وایي دا موضوع تصادف نه ده بلکې دا د یو موخې په لور طرحه ده. دا ځکه چې هغوی د دغو کاریالونو په جوړولو سره غواړي موږ بوخت وساتي. Keep us glued to the gadgets. So the goal is to keep us. نو د هغوی موخه دا ده چې موږ په موبایلونو باندې بوخت وساتي. مګر ولې؟ د هر یو شرکت لپاره چې تجارت په تبلیغات پورې تړلی وي د داسې شرکتونو لپاره د مشتریانو بوختیا د هغوی په تولیداتو خورا ارزښت لري. مشتریان چې په هر اندازه خپل وخت په اړوند تولیداتو مصرف کړي شرکتونو ته ډېرې پیسې په لاس ورځي. نو دا د لوبې اصلي څهره ده. دوی په ځیرکتیا سره طرحې جوړوي او د هغوی په مرسته له خلکو څخه د هغوی وخت اخلي او همدارنګه دا پروژې جریان لري. آیا پوهیږئ څنګه فکرونه د دغو کاریالونو لپاره کارول شوي دي؟ مثال فیسبوک لومړنی کاریال د هغه تر جوړولو مخکې موخه دا وه چې څنګه خلک په خپلو تولیداتو سره بوخت کړو او د هغوی پام ورته راواړوو. دا یعنې هر ځل لږ اندازه په تاسو کې ډوپامین ترزیق کړو ترڅو وتوانیږو تاسې د خپلو کاریالونو په دام کې راګیر کړو. کله چې یو څوک ستاسو تصویر یا هم یوه لیکنې ته د لایک تڼۍ کېکاږي یا هم خپل نظر ورته لاندې ځای کې ولیکي نو دا د دې لامل کیږي چې تاسې لا نور مطلبونه یا لیکنې تعقیب کړئ. دا د فیسبوک ټولنیز بهیر ده. په رښتیا چې دا هم هغه څه دي چې زما په شان هیکران غواړي هغه ته لاسرسی پیدا کړي. یعنې هیکران د دغو پرمختللیو کاریالونو جوړونکي د خلکو د رواني فشار او زیان څخه ځان ته ګټه پورته کوي. زه باوري یم که زه اوسم یا مارک یا هم کیوینسستروم یعنې د انسټاګرام جوړونکی یا هم بل هر څوک په دغه برخه کې د دغو کاریالونو تر جوړونې مخکې په دغه موضوع یعنې د خلکو وخت ضایع کول پوهېدو مګر بیا مو هم دغه کار لپاره ملا وتړله. And we did it anyway. په رښتیني ډول موږ پوهېدو چې یو بد شی به رامنځته شي مګر موږ دا مسئله اهمه نه ګڼله او دا هماغه مرکزي ټکی ده کوم چې زه نن غواړم تاسو ته یې ووایم. موږ کاریالونه جوړ کړل هغه څه چې د ټولنې بنسټیز دیوالونه نړوي. Where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you as the future. زه تاسو ته د راتلونکي د یو رهبر په څیر توصیه کوم. دا مسئله به بېزمه ګڼئ. که یو ځناور ښه موړ او په غوښه پټ کړې نو ډېر ژر به هغه ستاسو د هلاکولو لپاره چمتووالی ونیسي او که چیرته ورڅخه خپل ځان په واټن کې ونیسئ نو د محفوظ پاتې کېدو لپاره تر یوې کچې چانس لرئ. زما منظور دا ده چې تاسې له دغو کاریالونو څخه ځان وساتئ. دغه لنډمهاله ډوپامین چې موږ پر فیسبوک کې ځای پر ځای کړي دي ټولنه په ښه توګه له منځه وړي. یو له بل سره واقعي ناسته پاسته نه کول، یو له بل سره مرسته نه کول، یو بل ته د همکارۍ لاس نه ورکول، غلط او جعلي اطلاعات خپرول دا هغه ستونزې نه دي چې یوازې په امریکا پورې محدودې دي یا هم د روسیې په ګټه وي بلکې دا په نړیواله کچه یو ستره ستونزه ده. بنا انزما په اند موږ په ډیر بد حالت کې شپې او ورځې سبا کوو. دا کاریالونه او ورته دسیسې په ټولنه کې د ښو اخلاقو ریښې وچوي او زه ورته په خپله ښه حل لاره نه وینم. عین حال کې زه دا غوره او مؤثر ګڼم چې د دغو څیزونو خپل ځان ترمنځ واټن زیات کړم. پوهیږئ بد شخصیتونه ځینې خلک په خپل کنټرول کې لري تر څو خپلو بدو موخو ته ځانونه ورسوي. بې له شکه په ډیر بد حالت کې یو او د دغه حالت څادر موږ په خپله به ځان راغوړولی. سمه ده د جعلي پرمختګ په دایره کې مو خپل ځان محدود کړی او ورته ډېره خوښي هم څرګندوو او په دغه لنډمهاله سیګنالونو یعنې لایکونو یا د سټیکرونو په ذریعه خپل ځان هڅوو او تشویقوو یې. موږ دغه لایکونه رښتیا او حقیقي ګڼو او له حقیقت څخه یې نه جلا کوو او بیا د دغو لایکونو په مرسته یو جعلي او لنډمهاله شهرت ته ځان رسوو. تاسې یې نشئ درک کولی مګر دغه جعلي شهرت تاسې تر پخوا زیات په علمي برخه کې تشوي. تاسې ورباندې نه پوهیږئ مګر په تاسو کار کیږي. که په یو شی روږدي شئ نو تاسې خپله ټوله توجه لکه ضربین هغه ته ځانګړې کوئ او ستاسو دښمن د هغه شیانو په مرسته کوم چې تاسې ورباندې روږدي یاست تر کنټرول لاندې راولي. د یو چا کنټرول د ټولنیزو شبکو په مرسته په دې معنی نه ده چې د هغه شخصي عکسونه او ویډیوګانې له ځان سره ولرئ بلکې تاسو کولی شئ د شبکو په منځ کې داسې کاریالونه او برنامې ترکیب کړئ چې د خلکو ښه اخلاق او عقاید لکه د شګو د کنډو راونړوي او هغه څوک چې په دغو برنامو او کاریالونو روږدي وي له واقعي ارزښتونو څخه یې لرې کړئ. یعنې دا هغه څه دي چې هغوی یې له تاسو سره کوي. هغوی ستاسو ذهنونه په دغه برنامو بوخت ساتي
تر څو تاسې د ارزښتناکه کارونو ترسره کولو لپاره وخت پیدا نه کړئ. په بل عبارت د دغو شبکو په مرسته له تاسو څخه د خپلو سیستمونو مریان جوړوي. ورته مهال شیطان د دغو ځانګړو شبکو او کاریالونو په مرسته د تاسو څخه ستاسو وخت په غلا وړي. د یوې نامحدوده پاڼې لکه نیوز فیډ په مرسته تاسو بوخت ساتي او د وخت له ذخیرې څخه مو اوبه زبېښي. حقیقتا تاسې یوازې ناست او په اړوند شبکو بوخت یاست او داسې انګیرئ لکه ټولې نړۍ سره چې ارتباط لرئ. په دغه ډول د نړۍ خلک یې بوخت ساتلي دي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي د بني آدم پښې به له ځایه ونه خوري او حرکت به ونه کړي او په هیڅ لور به لاړې نه شي تر څو چې دغه څلور پوښتنو ته ځواب ورنه کړي. Of the son of Adam will not move, will not go away from to anywhere until the person, he or she, are questioned about 4 things. عن عمره. اول عمر دې څنګه تیر کړل یا څنګه دې پای ته ورسول. About his or her life, how they spent it. As many of these. د مثال په توګه هغه کسان چې په ټولنیزو شبکو روږدي دي ډیره خوښي څرګندوي. زه 15,000 تعقیب کوونکي یعنی فالوور لرم. پوهېږئ هغوی د یوې جعلي بریا د احساس په سا کې راځوړند شي. د یو راپور په اساس وروسته د دې چې یو شخص 9 ګړۍ په ټولنیزو شبکو بوخت وي که د ورځې په پای کې تاسې ورنه وپوښتئ فلانه نن دې ځان کورنۍ ټولنې یا هم اسلام ته څه ګټه ورسوله یا دې بل کوم مثبت عمل ترسره کړ نو په ځواب کې به درته ووایي ما نن یوه لیکنه یا تصویر یا هم ویډیو خپره کړه 200 لایکونه مې لاسته راوړل او داسې به په لار روان وي ته به وایې چې ډېره ستره لاسته راوړنه ور په برخه شوې ده. 200 likes and they walk around like they have done some real serious accomplishment. The concept amazes. واقعا زه ورته حیران یم. زموږ د خلکو ژوند دومره په دغو ټولنیزو شبکو پورې تړل شوی چې په ناحقه ډول خفګان او اندېښنه کوي. ولې؟ دا ځکه چې تاسې ډیر زیات د خلکو هغه امکانات او وسایل ګوري کوم چې تاسو یې په خپل ژوند کې نه لرئ او د خدای تعالی د هغو نعمتونو چې تاسې یې مالک یاست هغه هیروئ یا هم هغه ته کم ارزښت ورکوئ. And really I find it interesting and again forgive me now these are just my. آیا موږ دومره زیات بیکاره شوي یو چې هرومرو باید نړیوالو ته دا وښایو چې موږ چیرته ژوند کوو یا څه خورو او څنګه جامې اغوندو او له چا سره ژوند کوو؟ آیا موږ دومره زیات بیکاره شوي یو چې یعنی خپل د ژوند مهالویش مو هیر کړی او په ټولنیزو شبکو کې نور خلک تعقیبوو؟ عجیبه ده ځینې خلک کله چې د غرمې ډوډۍ خوري بیا سلفي تصویران اخلي مګر دا چې په نورو خلکو حتی زوجونو باندې څنګه تاثیرات لري هغه ته پام نه کوي. has on individuals even marriages. زما په اند خلک د دروغو په اقلیم کې ژوند کوي. دا کوم سټایل چې هلکان او نجونې د تصویر اخیستلو په وخت کې ځان ته ترتیبوي څه ورته وایي؟ Even guys now, what's the post called? You know when you do this what's نه پوهېږم څه ورته وایي. په هر حال دوی خپل تصویرونه اخلي او بیا یې نیټ کې خپروي. دا ماته ډیره جالبه خبره ده که دوی په رښتیا دومره ښکلي دي ولې سهار چې له خوبه راپاڅېږي خپل تصویرونه نه اخلي؟ You know while you still got those things in your eyes. خیر هغه تصویر نیټ کې خپروي کوم چې په ډیرو نورو تصویرونو کې یې خوښ کړی دوی د رخصتي په ورځ یا چې کله یو نوی ګران بیه شی واخلي ورسره خپل تصویر اخلي او نورو ته په نیټ کې په غیر مستقیم ډول دا وایي چې زه خو پلان ابن فلان داسې ښایسته ژوند لرم داسې پیاوړو خلکو سره ګرځم. مګر موږ وایو چې ته هیڅ خاص توپیر له نورو خلکو سره نه لرې. ته هم یو انسان یې همداسې د نورو په شان خورې څښې اغوندې او بیده کېږې. والله زه خلکو ته وایم په تا که د خوښۍ څو نامې راغلي نورو ته یې مه څرګندوه. دا ځکه چې زیات شمېر خلک به له تا سره یعنی د دغه حسد او بخل له وجې کرکه پیدا کړي. زما ورور یا خور کوم نعمت چې الله رب العزت بل چاته ورکړی او تا ته یې نه ده درکړی هغه له تا څخه د هغه نعمت په هکله چې ته یې خاوند نه یې پوښتنه نه کوي بلکې برعکس له تا څخه د هغه نعمت په هکله پوښتنه کیږي چې ته یې واک لرې. شته داسې ورونه چې ښه زیات کار کوي بیا چې په خپل موټر کې کلي تاو کړي کار کې هاخوا دېخوا ګرځي او نورو نجونو ته ګوري بیا چې کله خپل کور ته راشي وایي والله زه له خپلې مېرمنې څخه تر پوزې یم. زه وایم هو ولې نه ته باید همداسې ووایې ځکه چې د باندې دې نورو نجونو ته ډېر وکتل. څومره چې بېګانه او نامحرمو ښځو ته ګوري که چېرته د هغه 10 سلنه خپلې ښځې ته وګوري بې له شکه د خپلې مېرمنې قدر او ارزښت به درته زیات شي همداسې ورسره حلاله مینه. مګر ته داسې نه کوې ته هغه نعمتونو ته ګوري کوم چې ستا نه دي او ته یې مالک نه یې یا هم واک یې نه لرې. والله ته خپل ژوند ته پام وکړه.
Wallahi, just live your life. ټولنیزې شبکې په ننني عصر کې له سترو فتنو څخه ګڼل کیږي. د دغو شبکو په کارولو سره خواهشات مو تر حده زیاتیږي. همدارنګه تاسې په اسانه توګه د شیطان تر کنټرول لاندې راځئ او دا هغه څه دي چې د شیطان هیله ده. په یاد ولرئ کله چې تاسې داسې یو متن یا ویډیو یا تصویر د نیټ په پاڼه خپروئ، مراد هغه څه چې په ذل او له اخلاقو سره په ټکر کې وي، نو زیات شمېر خلک به هغه وویني او په عمومي توګه تاسې به په ګناه کې ورسره شریک یاست او د الله تعالی په وړاندې به در څخه پوښتنه کیږي. You know, subhanallah, there is a word that we might say and only the people here could hear it. But there is a word that you might or we might type on the internet and you don't know, you have no control how many people will read that, how many people will actually see that. You know, it's not only what we say with ایا پوهیږئ په اسلامي هیوادونو کې موږ داسې کسان ولیدل چې د دغو ټولنیزو شبکو په کارولو سره کفر ته رسیدلی دي. هغوی له فتنو ډکو پاڼو سره نښلېدلي دي او کافي علم نه لري چې د هغو فتنیزو پاڼو په حقیقت وپوهیږي او په وړاندې یې د خپل ایمان ساتنه وکړي. of engagement with social media like Facebook and Twitter and chat rooms. They go into a field of fitna that they are not equipped with knowledge to combat. همدارنګه کله چې تاسې یو د اخلاقو ضد مطلب خوښ یعنې لایق کړئ، ستاسو همدا لایق د دې لامل کیږي چې هغه مطلب ډیرو خلکو ته د وړاندیز په توګه ډالۍ شي. اوس نو تاسې فکر وکړئ چې ستاسو ګناه به څومره زیاته وي که چیرته د داسې بد عمل کړونکي شئ. تاسې دې ته هسې یوه پیښه وایاست. وګورئ دا څوک ده چې د فیسبوک مدیریت ور په غاړه ده. ښه ګرم جاکټ ده. نه هسې لږ ډبل ده. دا زموږ په شرکت پورې اړوند جاکټ ده او زموږ د ماموریت عنوان یا جمله ور باندې چاپ شوې ده. څه شی؟ رښتیا دا په جاکټ دننه د څه شي نښه ده؟ د دنیا نښلول او نږدې کېدل. اوه زما خدایه، دا خو لکه د یو پټ دین د نښې په شان ده. وګورئ د نړۍ نښلول او نږدې کول او ورسره یو عجیب سمبول د جاکټ دننه چې کیدای شي د الومیناتي پورې اړه ولري. له وړ اسرائیل څخه لوی او پراخ اسرائیل ته. د هیواد د امنیت د ادارې په اساس فیسبوک د تاسیس له کال یعنې 2004 میلادي کال څخه را په دې خوا CIA ته معلومات راټولوي، داسې چې د نورو برنامو څخه یې په زیاته کچه پرمختګ کړی ده. ډیر کلونه کېږي چې په نورو ټولنو پټ نظارت لرو. فعلا دا زموږ لپاره ډیره جالبه خبره ده چې هر څوک په ډیره اسانه توګه د خپل ځان یو وضعیت جزئیات له موږ سره شریکوي. د مثال په ډول چیرته ژوند کوي، سیاسي او مذهبي لیدلوری یې څه ده، د ملګرو د نومونې لیست، د هغوی شخصي د ایمیل ادرسونه، د هغوی د اړیکو شمېر او د هغوی تصویرونه. خلک د خپلې هرې شیبې تصویرونه اخلي او په نیټ کې یې خپروي. دا د CIA یوه موخه وه چې اوس مهال ورته لاسرسی لري. د دغو بریالیتوبونو زیات افتخار مارک زکربرګ چې د CIA یو تکړه مامور ده هغه ته راګرځي. مارک هغه څوک ده چې د فیسبوک ورځني عملیات تر څار لاندې لري. هغه د فرانس میډال هم لاسته راوړی ده. فیسبوک تر ټولو غوره کاریال یا شبکه ده تر څو وتوانیږو خلک د هغه په ذریعه کنټرول کړو. د دغو شبکو اساسي موخه دا ده چې تاسې له ټولنې څخه کیڼ او یوازیتوب ته یوسي. بله موخه یې دا ده چې د غلطو او بې بنیاده ریپورټونو او معلوماتو په ذریعه تاسې له حقیقتونو څخه لرې کوي. د دغو شبکو لخوا ستاسو د شخصي حریم معلومات خپریږي، ستاسو افکار او عقایدو ته تاوان رسیږي. د شیطان دام. شیطان کوښښ کوي چې تاسو خپل وخت په عبثو او پالتو امورو باندې مصرف کړئ تر څو ارزښتناک عمر مو ضایع او په پای کې له دنیا تش لاس یوسئ. پاک او معصوم ماشومان مو له دې لومې وژغورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مرګ په وخت انسان ژبه هومره درنه شي چې انسان حتی د سبحان الله وبحمده ویلو توان هم له لاسه ورکوي. په تعصب سره باید ووایم موږ او تاسې خپل ډیر وخت په ګرځنده موبایلونو کې مصرفوو. ورځې او شپې تېرې شي خو موږ پکې قرآن کریم نه وي تلاوت کړی. Yet the day and the 2 and the 3 go by and we don't open the Quran. ألا نخاف أن يكون هذا حجة علينا يوم القيامة. We should be scared that this app, the Quran app that we have on our cell phones,
موږ باید وویریږو همدا قرآن چې د الله تعالی کلام د قیامت په ورځ به الله تعالی ته په داسې انداز شکایت وکړي. الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ای زما ربه زما قوم قرآن نالیدلی ونیو، مسلمانانو دا کتاب نالیدلی ونیو. که تاسې خپل ځان کنټرول نه کړئ نور خلک به تاسې په کنټرول کې وساتي. نورې برخې تعقیب کړئ.